پاکستاني پوځیانو پر کونړ بیا راکټي بریدونه کړي. دا چې د طالبانو غبرګون به ورته سوي همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د کونړ حکومتي مسؤلانو او ځایي خلکو د یاد ولایت پر سرکاڼو ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو د راکټي بریدونو د پیلېدو خبر ورکړ. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف پژواک ته وویل چې له پرون راهیسې د پاکستاني نظامیانو لخوا د دغه ولایت پر سرکاڼو ولسوالۍ راکټي بریدونه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستاني نظامیانو د یاد ولایت د مرورې ولسوالۍ پر یو شمېر سیمو هم د سپکو وسلو ډزې کړي دي. حنیف وویل دی تر اوسه معلومات نه لري چې په دغو بریدونو کې چاته مرګ ژوبله اوښتې او که نه، خو د یادې ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک خان باچا پژواک ته وویل د پاکستاني نظامیانو په بریدونو کې تر اوسه 2 کسان ټپیان شوي. هغه وایي چې دغه بریدونه پرون مازدیګر راهیسې د سرکاڼو ولسوالۍ په مرکزي کلیو روان دي. د نوموړي په خبره د دغو بریدونو له امله لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د دغې ولسوالۍ یوه بل اوسیدونکي بشیر الله بیا وویل له ماښام راهیسې د پاکستان راکټي بریدونه ډېر شوي. کلی چې د یادې ولسوالۍ مرکزي کلی دی په مرمیو وویشتل شو. د دغه بریدونو له امله موږ او زموږ ډېر کلیوال اسداباد ته بې ځایه شوي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستاني نظامیانو لخوا له کلونو راهیسې پر کونړ ولایت راکټي بریدونه کیږي او له امله یې د دغه ولایت اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو په دې هکله له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.